دا د الله جل جلاله د طرفه څخه پر موږ تاسې احسان وشو امن یې راکړي او شرعي مبارک نظام یې په ملک کې راته راکړي د دغه لوی نعمت چې د الهي نظام دی د دې په قدر علما کرام ښه پوهېږي تر هر څوک هغه څوک په پوهېږي چې دغه کار د الله جل جلاله د رسول د طرف ورسپارل شوی صلی الله علیه وسلم چې هغه علما کرام دي هغه د دې په هغه ارزښت قدر ښه پوهېږي نو پر علماو لازمه ده چې دغه خپل لوی نعمت چې الله جل جلاله دې ملک ته ورکړي باید حفاظت یې وکړي ساتنه یې وکړي دفاع یې وکړي